تازه او نوې خبر هند شپږم ځل لپاره د 19 کلنو آسیا جام وګټه. ګران لیدونکو السلام علیکم، وخت مو بخیر، ستړي مشئ. د سریلانکا په کوربتوب د 19 کلنو ځوانانو ترمنځ د 2019 کال آسیا جام سیالۍ او اتلولۍ هندۍ لوبډلې د بنګلادیش څخه د 5 منډو په توپیر وګټله. د آسیا جام په پایلوبه کې پچه هند 19 کلنې لوبډلې وګټله او لومړی د توپوهنې پریکړه وکړه. دوی ټاکل شوي 50 سرونه ونه لوبول. یوازې په 33 شهرونو کې د ټولو لوبغاړو په سیدو سره بنګلادیش ته د 107 منډو هدف وټاکه. د هندي لوبډلې لپاره په توپوهنه کې کرنلال 32 منډې تر نورو ډېرې وکړې. ورسره لوبډل مشر د هروچاند جوریل 33 منډې جوړې کړې. په وروستیو کې بیا ششوترات 19 منډې وکړې چې په هدف کې ښه رول ولوبوه. د بنګلادیش 19 کلنو لپاره په توپ اچونه کې محمد مري تونجوي او شمیم حسین درې مهم لوبغاړي له مخې پورته کړل. ورسره تنظیم حسن او شاهین عالم یو لوبغاړي وسوځاوه. د بنګلادیش 19 کلنې لوبډلې ټاکل شوي د 107 منډو هدف په 500 اورونو کې هم ترلاسه نه کړ. د دوی ټوله لوبډله په 33 اورونو کې په 101 منډو باندې وسوځېدله او سیالۍ پر 15 منډو باندې هند ته وبایلله. د بنګلادیش لپاره په توپوهنه کې اکبر علي تر ټولو ډېرې 23، ورسره محمد مري تونجي 21، تنظیم حسن 12 او رقیب الحسن په وروستیو کې 11 منډې وکړې، خو سیالۍ په وروستیو کې وبایلله. د هندۍ 19 کلنې لوبډلې لپاره په توپ اچونه کې ادهاروا انکولیکر بهترینه بالینګ وکړ. نوموړي 15 لوبغاړي وسوځول. ورسره آکاش 3 مهم لوبغاړي له مخې پورته کړ چې د سیالۍ په ګټلو کې ښه رول ولوبوه. دا سیالۍ هندۍ لوبډلې په 15 منډو باندې وګټله او د 2019 کال آسیا جام سیالۍ او اتلولۍ په خپل نوم کړ. یاد دې وي چې افغانستان هم په 2019 کال کې د یادو سیالیو په پایلوبه کې سیالۍ پاکستاني لوبډلې ته د 115 منډو په توپیر سره سخته ماته ورکړې وه او د یادو سیالیو اتلولۍ خپله کړې وه. نو مینه او مننه چې ویډیو مله سره تر پایه ولیدله. که چینل ته نوي یې چینل در سره سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو د الله په امان.